د پیسو د ګټلو اسانه لار چې نوښتګر او پوه خلک یې کاروي هغه څه ده؟ یو فرمول دی: ستونزه جمع حل لاره مساوي پیسې. تاسو که دا د فیسبوک مشر ته وګورئ، ګوره ده پیسې نه درلودې، په پیسو یې پانګونه نه ده کړې، بلکې ده دا یو سوچ وکړ چې خلک له یو بل سره څنګه اسانه رابطه ونیسي، او که موبایل له لارې یا ټلیفون له لارې خبرې کوي ډېرې پیسې راځي، نو فیسبوک یې جوړ کړ، ټول خلک یې کاروي، دته پیسې په لاس ورځي. یا مثلا بیل ګیټس د مایکروسافټ کمپنۍ له لارې دا وینډوز کمپیوټر جوړ کړه، همدې سره یعنې دا د ده یوه نظریه وه او کار یې له یوه ګراج نه پیل کړ، خو ستونزه یې لیدله، فکر یې کاوه چې که زه دا ستونزې ته حل لار پیدا کړم پیسې خپله په لاس راځي. نو ژوند کې تلاش همدا کوئ چې ستونزه پسې وګرځئ او حل لاره یې وړاندې کړئ.